بسم الله الرحمن الرحیم. راځو ورډ پیډ ته او ورډ پیډ کې موږ کار کوو. ښکاري خو که نه؟ پیراګراف سیکشن موږ ټول ویلی یو. نن به وایو انزرټ سیکشن. په دې کې اول د پکچر که چېرته په چپټر کې یا په کتاب کې عکس و د سره عکس دې راخیسته، عکس په کمپیوټر کې د سره دا دغه لیکلو کې راخلي په دې چپټر کې، نو څنګه به راغلی په دې پکچر باندې به پاسه نه کلیک چې کلیک دې که نو تاسې کمپیوټر کې به دغه عکسونه نه وي، دغه سامپل پکچرز په هر کمپیوټر کې وي. صحیح ده. دغه فولډر به راخلاص کړي ډبل کلیک سره او هر یو عکس دې چې راخیسته به انتخاب کې انتخاب څه دغه عکس او اوپن باندې به کلیک کړي نو هغه عکس دلته راغی. سایز یې ډېر غټ ده، که سایز کې تبدیلي کوم هغه څنګه کېږي. دې عکس باندې به له پاسه کلیک کړي. دلته وګورئ په دې کونجونو او په دې مینس کې نقطې پر راغلي. دغه نقطې ته چې کله ته د ماوس راوړې نو د ماوس پوینټر شکل بدل سي. کلیک به کې په کلیک به پرېږدي نه، ماوس چې څومره دې طرف ته ویسي هغومره به دې سایز کم سي. او دغه رقم کې دې طرفه سایز کموي خوندې ورنه کړی چې انډو. او دا کونج کې که په کلیک کې بیا دوه طرفه نه سایز کمولی شي. ښه دومره مې دې سایز کم کړ. ښه بیا راځو دې غشي باندې کلیک کوم. لاندې نورې اپشنې هم شته. چینج پکچر د عکس خوند درنه که بل عکس انتخاب یې دې باندې به کلیک کړي او بل به انتخاب کړي اوپن. هغه عکس په دې عکس باندې بدل شي. بل چې دی په دې کې عکس به انتخاب کړي به د فعالیږي. ری سایز پکچر د عکس سایز که زیاته یې کمی له دې ځای کېږي. دې باندې به کلیک کړي او دلته تاسې وګورئ هاریزنټل افقي سایز او ورټیکل عمودي. خو ګورئ که زه دا کمومه دواړه کمیږي، دا هم غټ مشکل ده. لاک اسپیکټ ریشو دغه چیک باکس به غیر فعال کوي. اوس چې کوم یو څومره کمول غواړئ هغومره به یې کم کوي. ځان ته یې هم اوس کمولی سئ. اوکې که د هغه مطابق د دې سایز کم څه ډېر لږ لږ ما کم کړه. ښه دا عکس که ډیلیټ کوئ انتخاب به کوئ او ډیلیټ بټن به پسې ووایه ډیلیټ به سي. بیا راځو پینټ. د دې نه پس ورډ پیډ چې ختم سي موږ به پینټ پروګرام وایو. پینټ د څه شي لپاره استعمالیږي؟ لنډ به زه ته تعریف کړمه. رسامۍ لپاره استعمالیږي، عکس باندې لیکل لپاره استعمالیږي، عکس کې تبدیلي کول لپاره استعمالیږي. نو په ورډ پیډ کې تاسې یو رسم ته ضرورت څه، هغه رسم په ورډ پیډ کې نه جوړېږي. خامخا به یې رسامۍ پروګرام راخلاصوئ نو پیډ باندې به کلیک کړې. صحیح څه دغه بل پروګرام راخلاصه. فرض که د ما ستوري ته ضرورت و، ستوری مې راواخیسته، له به کلیک کې ماوس به داسې ویسي نو ستوری به جوړ سي او بلټای که پسې راواخلې او رنګ ورته انتخاب کې رنګ نه رنګولی سي. څنګه چې بندې کې هغه عکس به دلته راغلی هغه رسم. نور څه شي کې جوړولی سي هغه پروګرام کې هغه به انشاءالله مخ ته بیا وایو. صحیح ده. خو دا مې صرف یو مثال تاسو ته درکوي چې تاسې کولی شئ یو رسم جوړ کړئ په پینټ پروګرام کې او هغه هم ډایرکټ دلته راوړئ. بل څنګه چوکاټ مخ ته راځي په دغه کې نه بیخي په ورډ پیډ کې بیخي چوکاټ شته نه. صحیح ده. چوکاټ به مخ ته دا وینډوز چې کله ختم سي ورډ پروګرام کې به چوکاټونه جوړو. شاباس ښه پوښتنه وه. عملي کار دې کړی ده، ضرورت دې ده ورته یا دې چېرته ورسره مخامخ سوی ځکه دې پوښتنه مو وکړله. ډیټ اینډ ټایم که غواړئ چې دلته وخت او تاریخ ولیکئ لکه څنګه چې په نوټ پیډ کې موږ لیکو خو هغه نه دا مختلف د دې باندې کلیک کړه. دلته وګورئ مختلف سټایلونه دي تاریخ. زه په دې سټایل کې غواړم. اوکې وخت چېرته د دې باندې کلیک کړه. دا خو مې پینټ باندې کلیک کړه. دا اخري درې څلور دی وخت دی یو به انتخاب کې اوکې که وخت به هم درته ولیکي. بل دی په دې کې انزرټ آبجیکټ. دلته پینټ و صرف پینټ پروګرام کې مو کار کولی شئ. انزرټ آبجیکټ باندې چې کله ته کلیک کړې تا سره چې څومره پروګرامونه په کمپیوټر کې انسټال وي هغه ټول لیست به درته وښیي. مطلب مخکې دې صرف پینټ کې یو رسم جوړ کړه راغی دلته. اوس که بل پروګرام کې ته کار وکړې هغه هم دلته راځي. فرض که زه اکسل راخلاصومه، فوټوشاپ هم شته پکې. صحیح دی. ما په کمپیوټر کې هغه کې مې یو عکس جوړولی سي او هغه به ډایرکټ دلته راځي. خو زه ځم اکسل راخلاصوم. اوکې اکسل به راخلاص سي. اکسل کې چې زه څه لیکل وکړم زه ګډوډ لیکل پکې کوم. صحیح ده. صرف لیکل مې پکې وکړه څنګه چې دا زه بند کړم هغه لیکل به دلته جدول ګوره راغی. خو ښه دا موږ بل پروګرام کې کار وکړو دلته راغی. دې کې ګوره اوس منځ کې بیا نه کلیک کېږي. پوه شوې په دا صرف د آبجیکټ معنا شی د یوه شي په شکل دلته راځي. په دې کې ته منځ کې کار نشي کولی.
صحیح څه ښه یا بل پروګرام کې کار کوي بل انتخاب کا لاندې راسه مثال ورډ ایکسل کې مو کار وکړو ورډ هم ستب کې دغه د ورډ کې لیکل کولای شي ډایرکټ دلته راسي اوکې کا ورډ تاسو بل ورځ هم ولیده انټر د لیکل مې وکړ څنګه چې بند کې هغه لیکل بدلته راغلی وي ښه په دې کې لا یو بل اپشن هم ده کریټ فرام فایل دا کریټ نیو مطلب اوس زه یو کار په بل پروګرام کې کوم هغه دلته راوړه او کریټ فرام فایل مخکې دې په یو پروګرام کې لیکل کړي دي یا یو رسم جوړ کړی دا هغه راوړي نو دا به بیا انتخاب کې او براوز په دې بټن باندې به کلیک کړي لکه اوپن داسې طرح خلاصي په ډاکومنټس کې ما ډېر فایلونه سیو کړي دي ګوره ټي وي کمرشلز دا مې انتخاب کړه دغه فایل ګورو دې کې لیکل شته که نه شته اوکې کا هغه لیکل به دلته راوړي په هغه کې لیکل نه و زه بیا بل فایل انتخاب کوم چې تاسې وګورئ انزرټ آبجکټ کریټ فرام فایل دغه چې کوم تاسې اپشن وینئ په هر پروګرام کې شته دا صحیح ده نو مخته ځو بل یو فایل کې چېرته مخکې موږ په میوزیک کې یو څه لیکل سیو کړي وو ورته وایم چې دې کې انټروډکشن ټو نوټ پیډ دې کې څه لیکل دي دغه لیکل راوړه اوکې خو هغه هم لکه چې خالي ده بل یو فایل به وګورو چې لیکل وي پکې ګورو دې کریم ګل کې که چېرته څه لیکل وي اوکې کا اوپن کا اوکې کا هغه کې ګوره دغه لیکل وو دغه لیکل راغله که د رسامۍ پروګرام کې تاسې مثال عکس راخلی عکس هم راوړلی شي پکې خو د لیکلو هغه چې وي عکس پکې راوړلی شي که دې پروګرام کې عکس راوړلی شي رسم کې راوړلی شي او جدول کې چېرته هغه په بل پروګرام کې وي لکه تاسې اکسل ولیده که ورډ کې چا جوړ وي خو آډیو ویډیو فایل نه پکې انتخابېږي داسې نه چېرته آډیو فایل انتخاب کړي هغه راوړی پکې هغه بیا نه راوړل کېږي او ورسره کریټ فرام فایل ته زه ځمه همدغه کریم ګل زه انتخابوم اوپن دلته یو اپشن ده په دې کې کریټ لینک لکه څنګه چې پی سپیشل کې موږ ویلې اړیکه جوړېږي کال ته څوک تبدیلي کېږي دلته به کېږي دلته کال ته څوک تبدیلي کوي بل په دې کې ډسپلیز آیکن د آیکن په شکل یې وښیه دا انتخاب کړه داسې به آیکن په شکل ښکاري اوکې که اوس ګور دې باندې که ډبل کلیک کړې په هغه پروګرام کې چې د هر پروګرام فایل وي په هغه کې به درته راخلاصي او له دې نه مخکې موږ په دې کې وایو فایند موږ مخکې ویلی که نه هماغه رقم ده زه ورډ نه لیکل راوړم مساوي آر ای ان ډي دا زده کوئ تیار مخکې نه دا مې ټول انتخاب کړو د کاپي څه شارټکټ ده کنټرول پلس سی او دا به مینیمایز کړي دلته به د پیسټ شارټکټ ده کنټرول پلس وي یا به دې پیسټ بټن باندې کلیک کړي د لیکل دلته راغله اوس غواړم چې په دې کې زه څه شی پیدا کړم فایند په دې کې یو ډېر ده صحیح ده زه ورته وایم چې ته ما ته یو پیدا کړه فایند نیکسټ ګوره یو درته پیدا کوي میچ کیس مخکې موږ ویلی یو چې ما څنګه لیکلي هغه رقم یې پیدا کړه ګوره اوس داسې یو یې پیدا کړي چې په هغه کې وای پوړو تور ده خو زه ورته وایم چې نه میچ کیس فعال کا څه رقم چې ما لیکلی یو هماغه رقم یې درته پیدا کړه لکه وای او یو وای ما په دې کې په غټو حرفونو لیکلی ده فایند نیکسټ که اوس به داسې یو نه درته پیدا کوي چې په هغه کې وای په وړو توري یو بل اپشن هم ده په دې کې میچ هول ورډ آنلی هول یای مکمل ته هول ورډ مکمل لغات ګورئ که دا غیر فعال وي فایند نیکسټ کما یو یې پیدا که خو د بل لغات برخه ده یور کې دننه یو راځي پام ده ورته زه ورته وایم چې داسې یو مه پیدا کوه هغه چې د بل لغات برخه وي چې ځان ته مکمل لغات وي مکمل لغات سره کوي چې یو طرف ته هم فاصله وي بل طرف ته هم فاصله وي دا مکمل لغات وي د بل سره نه وي ګډ بل لغات سره دا به فعال کې اوس به داسې یو ته پیدا کوي نه پیدا کوي چې هغه د بل لغات برخه وي ګوره یو چې چېرته ځان ته لیکلی وي هغه یو ته پیدا کوي بل دی به دې کې ریپلیس هماغه وظیفه یې ده د ریپلیس یو پیدا کا او د یو په ځای ولیکه فرض کا محمود به زه داسې ښه وکړم که مې ستاسو ته معلوم شي فایند نیکسټ یې پیدا کړی ریپلیس هغه یې ریپلیس کړه ریپلیس آل باندې که کلیک کړم د ټولو به ځای چېرته هم چې یو لیکلی هغو ټولو ځایونو کې به څه ولیکي محمود به ولیکي اوکې نور نشته پکې او دغه بیا په فایند کې به کارېږي میچ کیس او میچ هول ورډ لکه مخکې مې چې ویلې راځو بل په دې کې موږ وایو سلیکټ آل څه معنا
ټول انتخاب کړه. د دې شارټ کټ چې ده کنټرول پلس ا. ویو ته ځو بیخي اسانه ده. زوم ان را نږدې کړه لکه عکس نږدې کړه. زوم اوټ لرې کړه 100% راته وښیه. دا زومینګ له دې ځای هم تاسو زیاتولی شئ یا یې کمولی شئ. دلته که کلیک کوئ هم کېږي. یا بله طریقه یې څنګه وه کیبورډ کې به کنټرول ونیسئ او د ماوس منځنی بټن یو طرف ته چې تاو کې زومینګ زیاتېږي بل طرف ته چې تاو کې زومینګ یې کمیږي. خطکش ښکاري ویو لیدلو ته وایي. ویو څه معنا لیدل نه دی ښکاري یا دی ښکاري. سټیټس بار دا سټیټس بار ده په دې کې دا چې زوم کنټرول ده دا دې نه ښکاري یا دې ښکاري. ورډ ریپ هم تاسو ویلی په نوټ پیډ کې چې لیکل به داسې روان وو راټولوي یې ورډ ریپ. ښه دې کې بیا اپشن لږ ډېرې دي. نو ریپ به لیکل داسې وځي صحیح ده. بل اپشن دی په دې کې ریپ ټو وینډو. د پروګرام چې څومره وینډو ده څومره کړکۍ ده د پروګرام د دې مطابق به هلته ښکاري. دې نه به یو بل طرف ته لیکل نه وي وتلي. بل دی په دې کې ریپ ټو رولر. خطکش نه به یو بل طرف ته لیکل نه وي وتلي. پوه شوې په میجرمنټ یا میجرمنټ یونټ څه رقم یې څوک وایي. څوک یې میجرمنټ یایي څوک یې میجرمنټ یایي. دواړه صحیح دي صحیح ده. دا خطکش چې ده اوس واحد څه شي ده انچونو کې ده. زه ته یم چې سنټیمیټرز ته یې واړوه سانتي ته واوښت. څه نورې هم دي پکې اپشنې. پوینټس ده یو بل واحد ده او پیکاز دی یو بل واحد دی هغه ته واوښت. درس لږ تیزه و وجه دا هغه ده چې ژمي په اخره پورې باید زموږ پروګرام ختم کړو. ویډیو خلاص هم ټول سره وي. راځو تاسو ته ما یو دغه ځای کې یو نوی نوم اخیستی یو کویک اکسس ټول بار. کویک یایي زر ته اکسس لاسرسي ته یې رسیدګي ته یې ټول یایي شیانو ته او لکه ټول باکس تاسې بدللی په هغه کې موټرو کې وي. ټول باکس نوم به تاسې اورېدلی ټول شیان وي پکې په هغه کې صحیح ده. خلک سکرینجونه او دا شیان کې اچي. دا ټول بار ده. بار پټې ته یې تاسو ته مخکې ویلي د شیانو پټه ده. کومو شیانو کویک اکسس ټول بار چې زر لاسرسی ورته کولی شي. لکه څنګه په دې کې سیو بټن ده. ګوره په ودرېږي کنټرول پلس اس شارټ کټ یې مې وښود سیو یې مې وښود. یو د انډو بټن ده پکې. دغه سیو که چېرته ته زر لاسرسي پټه ولې ده که سیو زه کوم یو به د ورډ پیډ بټن باندې کلیک کوم بیا به سیو باندې کلیک کوم. دوه کلیکه سو که نه. که دا زه له کویک اکسس ټول بار نه کوم نو یو کلیک سره دا کار کېږي زر کېږي. صحیح څه هماغه وظیفه ده. همدا رقم انډو خو هلته بټن نشته خو دغه ځای کې د نورې بټنې به څنګه راوړي. ښه دغه ته دې پټې ته تاسې هغه ټولې بټنې راوړلی شئ چې کوم تاسې هره ورځ ډېر استعمالوئ. لکه یو بټن تاسې مثال زوم ان ډېر استعمالوئ غواړئ چې هلته یې ویسئ. همدا رقم په دې کې به بولډ ایټالک دا خو مخامخ ښکاري درته خو بیا هم دغه نه مثال اوپن سیو خو تیار سب کې پرنټ دا بټن یې هلته وړلی شئ. څنګه به یې وړې بټن هلته نور به څنګه اضافه کړو. په دې غشي باندې به کلیک کې نیو بټن ده فرض کړه. نیو باندې کلیک کړه د نیو بټن راغی. په کلیک کړه یا دغه لیکل سیو کړئ نوی ته راخلاص کړم ته چې بس اوس تر تېر شه فعلا نوی نه راخلاصوم. همدا رقم د اوپن بټن هم راوړه او د پرنټ پریویو بټن هم راوړه. د کویک پرنټ بټن هم سته پکې. د ریډو بټن هم سته پکې. یو انډو وي یو ریډو وي. انډو خو ته موږ تاسې مخکې ویلی یو یو کار یو څه دنه ډیلیټ سو په پښیمانه سو بیرته یې راوړي. ریډو د انډو مخالف ده. یو وارې کار ته نه اوس ډیلیټ سه انډو سره به یې بیرته راوړي بیرته بیا پښیمانه سوې بیا ریډو چې ووایه بیرته به لاړ شي ختم به شي. پوه خو په مخالف دي سره. ګوره بټن هم مخالف ده. دا دغه طرف ته تاو ده او دا دې طرف ته تاو ده. ښه که دا بټن یې کموئ تر لرې کوئ بیا څنګه لرې کېږي. ریډو لرې که په صرف په کلیک به کوه هغه غیر فعالېږي. خو یو پوښتنه یې چا په ذهن کې پیدا سوه که پیدا نه سوه یو ډېره مهمه پوښتنه دغه وخت کې دا نورو بټن نومونه خو دلته نشته. دا به څنګه وړو. زوم ان ته دلته شته دا به څنګه وړو. دې باندې به رایټ کلیک کې اولنی اپشن ایډ ټو کویک اکسس ټول بار دا بله وروړه رایټ کلیک ایډ. بیرته که لرې کوئ بیا دلته بټن یې نشته. رایټ کلیک ریموو رایټ کلیک ریموو دا نور هم لرې کولی شي په دغې طریقه. ښه په دې کې لاندې یو دوه بټنې نورې دي. شو بلو د ریبن دې باندې کلیک کړه دلته ورک شه دغه ځای نه. ریبن مې تاسو ته ښودلی دې ته ریبن وایي. د دې نه لاندې راغی دغه ده. بیرته کې پورته وړې هغه بټن بدل شوی ده شو ابو د ریبن. او همدا رقم
مینیمایز د ریبن دا ریبن به همیشه نه ښکاري چې کله د ضرورت څه مثال د لیکل زه بولډ کوم دا به انتخاب کې بولډ لیکه پټ څه ځدي که چې همیشه لیدل غواړم بیا به دې باندې کلیک کې او مینیمایز د ریبن نه به ټیک مارک لري کې بیا به همیشه ریبن درته ښکاري نو د تاسې ورډ پیډ ختم څه او دغه ورډ پیډ بټن باندې کلیک کې لکه څنګه چې ورډ پیډ کې دا بټن موږ ویل یو هغه وظیفه ده دا په هر پروګرام کې وي او دغه بټن وي اضافي نه وي کې نوټ پیډ کې هغه ویډیو به تاسو پسې وګورئ او له هغه نه به زده کوئ ځتي د ټولو که چا مخکې زده کړي بس تیارې دغه کې هم زده دی او دلته چې د هیلپ کومک بټن ده دې باندې که کلیک کوئ کومک ته راخلاصېږي ګوره ټول برخو نومونه یې لیکلي یو دوه درې د ورډ بټن ورډ پیډ بټن ده کویک اکسس ټول بار ده دویم نمبر کې ریبن ده صحیح ده همدا رقم د هرې شنې اړیکې باندې چې کلیک کوئ تاسو ته مکمل نوټ دلته لیک کړی